د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د ملي شتمنیو چور او د بنسټیزو پروژو نړول له هېواد سره نه بخښونکی جنایت او خیانت دی. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت د هراود ولسوالۍ ونیوله چې وروسته په یاده سیمه کې یو شمېر عامه ملکیتونه لوټ شول. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د خلکو په مرسته د هراود ولسوالۍ دارالمعلمین نړوي او فرنیچر هم د یو شمېر وسلوالو له لوري وړل کېږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي عامه شتمنیو او ملکیتونو ته زیان اړول یوازې د هېواد دښمنه کړی یو کار کیدای شي چې غواړي د هېواد راتلونکی له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي. دوی وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې د ولسوالیو د سقوط څخه څه لاسته نشي راوړلی او له څو ساعتونو څخه زیاتې نشي ساتلی چې تاوان یا مو خلکو ملي شتمنیو او بنسټونو ته رسیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګوټ په ځانګړې توګه په سویل، لویدیځ او ختیځ کې په عامه تاسیسات او ملي پروژو باندې په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو د پخوا په شان د هغه مستقیم ګواښ سره تړاو لري چې دوی کړی دی. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان باید د هلمند، کندهار، غزني، فراه او یو شمېر نورو سیمو د جنګونو څخه پوه شي چې سیمې نشي ساتلی. دوی وایي طالبان باید د نورو هیوادونو کرایي او نیابتي اسکر نشي چې تاوان صرف افغانستان او افغان ولس ته رسیږي. هم خدا صاحب از این بازخواست میکنه، هم مردم از این بازخواست میکنه که حقشان است. بنان به هیچ صورت برای تخریب ازی، برای از بین بردن ازی، برای غصب ازی به کسی اجازه داده نمیشه. هر کسی قدرت بگیره مجبور است پس همین را آباد کنه. بدون پول، بدون پلچک، بدون راه، بدون مکتب، بدون مدرسه، بدون چیز خو زندگی در یک کشور نیست. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي هم د وسلوالو طالبانو یاده کړنه د ټولو انساني، اسلامي، افغاني او جنګي اصولو خلاف ګڼي او په یاده ډله غږ کوي چې د ملي شتمنیو د چورو په دوام سره به د افغانانو له نفرت سره مخ شي. تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو له لوري د هلمند په لښکرګاه برید کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یاد ولایت د برېښنا سب سټیشن او ځینې نظامي مرکزونه هم چور شول او یوه اونۍ وروسته یې یاده کړنه په میدان وردګ ولایت کې ترسره کړه. افغان حکومت هم بار ویلي وسلوال طالبان د تاوتریخوالي زیاتوالي، عامه ځایونو کې د چاودنو او بریدونو سره غواړي چې د سولې په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي.